السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره. الله تعالی مو تل خوشحاله او کامیاب لره. دوستانو، د ذوالحج میاشت شروع سوی و داسې وظیفه در سره شریکه کوم چې په دغه ورځ چې تاسو وکړئ چې هره دعا وکړئ الله تعالی یې قبلوي. که هر ناممکن حاجت لري او په کلونو نوي پوره سوی په دغه ذوالحج میاشتې کې چې تاسو هره ورځ دا وظیفه وکړئ، انشاءالله په دغه ذوالحج میاشت چې ختمه سوې لا نه وي ستاسو هغه حاجت به پوره سي. ستاسو هغه کم مقصد چې وي په هغه کې به تاسو ته الله تعالی کامیابي درکړي. او داسې مبارکې ورځې دي د ذوالحج دغه اولینې 10 ورځې. په دغه 10 ورځو کې چې تاسو کم خواست کوئ الله تعالی یې قبلوي. چې څه غواړئ الله تعالی یې درکوي، چې څونه غواړئ الله تعالی یې درکوي، چې څه ته مې زړه کېږي الله تعالی ستاسو هغه څه ستاسو ته درکوي او هغه به تاسو ته میلاو کړل سي. نو کوشش وکړئ دا موقع له لاسه مه ورکوئ، له دې موقع څخه ګټه واخلئ، فایده واخلئ. او دغه وظیفه چې زه یې له تاسو سره شریکه کوم ډیره اسانه وظیفه ده. په دغو شپو کې په دغو ورځو کې به نبي علیه الصلاة والسلام هم دغه تورې ویل. که چیرې تاسو مال و دولت په دغو شپو کې ترلاسه کول غواړئ، که چیرې ستاسو رشته بنده وي د رشتې خلاصون غواړئ، که چیرې تاسو اولاد نارینه اولاد غواړئ، نو دغه شپو کې دغه وظیفه په پابندي سره وکړئ. انشاءالله تر دغه 10 ورځو مخکې ختمېدلو یا تر دې میاشتې مخکې ختمېدلو به ستاسو هغه مشکل الله تعالی حل کړي او ستاسو هر هغه پریشاني به الله پاک جل جلاله ختم کړي او تاسو ته په خپل مقصد کې الله تعالی کامیابي در نصیب کړي او تاسو چې څه غواړئ الله تعالی به یې درکړي. نو دوستانو، لہذا دغه 10 ورځې د ذوالحج چې دي له دغه 10 ورځو څخه ګټه واخلئ. دا په کال کې یو وارې راځي، تر بل کاله پورې انسان بیا په ژوند او مرګ باور نه لري. نو آیا تر هغو شپو به بیا ورسیږي که به نه ورسیږي؟ نو تاسو کوشش وکړئ په دغه 10 ورځو کې چې کم اعمال کیږي، په دغه 10 ورځو کې چې کم قسم ته حاجات د انسان پوره کیږي، نو کوشش وکړئ خپل لاس ته راوړي. دا ډیرې بهترینې ورځې دي. بیا خاص کر دغه 10 ورځو ته چې اهمیت او فضیلت ورکول سوی ده، په دغو کې چې بهترینه ورځ ده، ډیره معززه ورځ ده، هغه ده د یوم عرفه ورځ. د عرفات شریف ورځ ده، دا ډیره بهترینه ورځ ده. په ملکو کې مختلفه ده، په بعضې ملکو کې مخته راځي، په بعضې ملکو کې شاته راځي. نو د خپل ملک مطابق چې په کومه ورځ وله په هغه ورځ کوشش وکړئ دا وظیفه ډیره وکړئ. په دغه ورځ باندې دا یوم عرفات په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، یعنې په دغه 10 ورځو کې چې 10 ورځې دي، په دغه یوه ورځ کې چې تاسو روزه ونیسئ، د 10 کالو ګناه الله تعالی در معافوي او د 10 کالو ثواب الله تعالی درته کوي او د دې زیری نبی علیه الصلاة والسلام خپل امت ته ورکړی ده. او په دغو ورځو کې دعاګانې ډېرې وکړئ. ګورئ دوستانو چې څومره دعاګانې کولی شئ، دعاوې وکړئ. الله تعالی ستاسو هر ناممکن ممکن کوي. چې تاسو څه غواړئ الله تعالی درکوي. چې کم حاجت لرئ په دغو شپو کې په دغو ورځو کې بار بار له الله سره شریک کړئ. ډېر ډېر د الله در ته ورځئ، سوالګر ځان جوړ کړئ د الله په در کې. بار بار دعاوې کوئ، زارۍ کوئ. په دغو شپو کې ستاسو دعاوې قبلیږي. که د رشتې لپاره کوئ، که د روزګار لپاره کوئ، که د په دغو شپو کې د مغفرت لپاره دعاګانې وکړئ. ځکه چې په دغو شپو کې الله تعالی و انسان ته مغفرت کوي، تر ګناهو ورتېرېږي. او په دغو شپو کې د اشراق د لمونځ ډېر اهتمام وکړئ. او په دغو شپو کې کم از کم د ماخستن او د ماښام د لمانځه نه بعد 2 رکعاته نفل کوئ د الله لپاره. ځکه چې په دغو 2 رکعاتو نفل به الله پاک جل جلاله په جنت کې ستاسو ته د جنت ځای جوړ کړي او هغه زیری به درکړي. او په دغو شپو کې د الله تعالی له مخلوق سره ښه سلوک کوئ، ښه چلند ورسره کوئ. د الله تعالی او مخلوق ته تکلیف مه رسوئ، مه په زبان باندې، مه په لاس باندې. او په دغو شپو کې چې ستاسو وس کار کوي د تهجد لمونځ وکړئ. اولین خو هره شپه کوئ، که نه په دې 10 شپو کې یو شپه خو خامخا وکړئ. 2 رکعاته مو په وس پوره وو، 4 مو پوره وو، 6 مو پوره وو، 8 مو پوره وو، 12 مو پوره وو. دغه لمونځ په دغو شپو کې کوئ. او په دغو شپو کې مثلا هغه کوچني نیکیانې هم ضایع نه کړئ. ستاسو د وس مطابق په دغو شپو کې چې ډېرې بهترینې شپې دي، چې هره وظیفه تاسو کولی شئ هغه وظیفه وکړئ.
الله پاک جل جلاله د هغه وظیفې په برکت سره ستاسو مشکلات حل کوي. الله تعالی ستاسو په شپو په برکت سره ستاسو په کور کې، ستاسو په اتفاق کې، ستاسو په رزق کې، په دې ټولو کې برکات اچوي. او د صحابه کرامو هغه عملونه وکړي کوم چې هغه په دغو شپو کې کول، انشاءالله ډېر بهترین شپې دي. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دغو شپو کې چې انسان یعنی عبادت کوي، د دغو شپو عبادت داسې عبادت ته چې په نور ټولو کلو کې عبادت ته کمې شپې دي هغه د دې مقابل نشي ګرځېدلی، هغه له دغه سره مقابله نشي کولی. هغه عبادت د دې عبادت تر هر څه زیات ده. او خلکو له نبي علیه السلام څخه پوښتنه وکړه صحابه کرامو چې یا رسول الله په دغو شپو کې عبادت کول تر جهاد هم بهتره ده، هغه جهاد چې د کفارو په مقابل کې کیږي؟ نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې تر جهاد هم بهتره ده، خو سوا تر هغه شخص چې هغه خپل ځان او خپل مال د جهاد په نیت باندې ولاړ شي، د الله تعالی په طرف باندې خپل ځان هم شهید کی، خپل مال هم ختم کی، واپس نشي را. یوازې دغه سړي ثواب تر دې ډیر ده، کنې بل چا ثواب تر دې نه ده ډیر، بل تر هر چا د دې ثواب د دغه فضیلت تر هر چا ډیر ده. یوازې د هغه چا ثواب تر دغه 10 ورځو ډیر ده کوم چې دغه الله په لار کې خپل مال هم ختم کی او خپل ځان هم شهید کی. نو لہذا دوستانو د وظیفې طریقه درته کوم، د وظیفې عمل درته کوم. هغه وظیفه ده چې کوم نبی علیه السلام هم په دغو شپو مبارکو کې ویله، نو تاسو هم په دغو شپو کې ووایاست. 5 وخت لمونځونه دي په دغه ورځو کې، که هر ورځ تاسو فارغ یاست له هر لمانځه نه بعد یې وایاست 50 واره دا تورې وایاست. زه لاندې په کمنټ کې هم در کوم، هلته هم بیا زده کوئ. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دغه تورې دي کم از کم 50 واره وایاست. ډیره دعا له هغه نه بعد کوئ د خپل حاجت د خپل مقصد، انشاءالله الله تعالی به تاسو په خپل مقصد کې کامیاب کړي او الله تعالی به ستاسو حاجات در پوره کړي. دوستانو دا وظیفه خپله یې هم وکړي او له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو نور ملګري هم له دې څخه ګټه او نفع او فایده واخلي.